په حکومت او خاص کر وزیر اعلی ګنداپور ته پته نه وه چې پنجاب د سنایپرانو په بلډینګونو باندې او د پښتنو د قتل سازش لکه شروع کړی دی. د سنایپران داسې نه چې دا ډایرکټ فیصله وشوراله، سنایپرانو ته بریفینګ ورکړی کیږي، بریفینګ هفته لی. ولې په اسلام آباد کې خالی پښتانه وژل کیږي؟ ولې په پاکستان کې په دې پښتنو قتل عام شروع ده او پنجابی نه وژل کیږي؟ د اسلام آباد د هغه غمیزې واقعه باندې تاسو څه لیدلی وي چې د حکومت او د عمران خان د کارکنانو تر مابین رامنځته سوله چې انتها زیاتې قتلونه پکې وسو او انتها زیات نقصانات پکې فیکس او هغه ویډیو هم تاسو وکتل، ټولې کمسله کنټینر څخه د لمانځه پر دوران باندې یو کسر او ولیدل کیږي. د دې په حق باندې چې آیا په اسلام آباد کې خالی پښتانه وژل کیږي؟ آیا په پښتونخوا کې ولې د پښتنو قتل عام شروع ده؟ ولې په پوره پاکستان کې د پښتنو قتل عام شروع ده؟ راځئ نن دا مرکه د حمزه صاحبزاده را سره وګوري، خوندور معلومات پکې پراته دي، مکمل معلومات ترلاسه کړئ. د کم هتی په غوږ کې تاسو دی چې تاسو راځي ګیله کوي چې مونږ یې ولې مړ کړو؟ مونږ خو صرف خپل جمهوریت حق کولو، مونږ خو پښتنو ته وایي حق لوتیو، مونږ خو امن پسند احتجاج لوتیو او مونږ یې مړ کړو، مونږ یې ووجلو. دا د ډیرو ټیک ټاک مبارزینو ګیله و، د سوشل میډیا او د عام میډیا د پښتنو ګیله ما اورېدې چې مونږ یې مړ کړو، دی ولې مونږ مړ کړو د ریاست؟ په کوم دلیل باندې تاسو دا ګیله کوئ؟ ګیله د هغې کس نه کیږي د چا چې فطرت کې یو نوی کار وشي، هغه یو نوی کار را مخې ته بالکل داسې کار څخه مو پښتانه ولې دي، دا مرګونه هار وخت د اوو بیا کالو نه خو د دې ریاست دا فطرت پاتې شوی دی چې پښتانه وجلي دي. ټولو نه اولني کال کې بابړه کې دلو وجل، بنګالیان مونږ وجله، بنګالیانو ښځو مونږ ریپ وکړو د زمونږ ریاست. فلسطین ته د اردن په بادشاه په یو اډر باندې همدغې فوج همدې ادارو همدې ریاست لاړو، فلسطینیان مونږ وجلي دي. راځو په دغه خیبر جرګه کې مونږ پښتانه وجله، په وزیرستان کې ماشومانو باندې ډرونونه د خلکو کورونه زندګي بدنونه مونږ تباہ برباد کړل. په کوم دلیل باندې تاسو راځئ چې یاره دا خو یو نوی کار وشو، پښتانه یې ووجل او مونږ خفوجي ولې مونږ یې مړه کړو؟ اخو به ته هله ګیله کې چې کله دا د ریاست فطرت نو ریاست ستا په لاس سر باندې د مینې لاس راښکو، غېږې ته رانږدې کولې، ستا معیشت ته کار کولو، تاله ترقي در کوله، تاله تعلیم در کوله، تاله پوهه در کوله، صحت در کوله، حکومت د مور پلار بیا ګیله کوله چې مونږ دې ولې مړه کړو؟ چې وو بیا کال نه دې مړ کړي نو ته اوس هم ګیله کوې چې مونږ ولې مړ کړې؟ فطرت ته څه کول پکار دي نو ته ګورې. په یو دوه درې هفتو نه د تیاریانې روانې وې د دې فاینل کال چې مونږ به 28 نومبر باندې اسلام آباد ته ډي چوک ته بځو. پنجاب کې هم تیاری روانې وې، دلته هم تیاری روانې وې، سیاسي بیانونه شروع شوي وو. دې ځای نه علي امین ګنداپور صاحب پښتونخوا هاوس کې او هر ځای کې د جهاد الجهاد الجهاد او کفن په سر باندې او الجهاد خلک منټلی تیاروله جهاد دپاره. هلته پنجاب نه سیاسي بیانونه روان دي چې که څوک رالل خیر بني، که څوک رالل موږ به داسې وکړو، موږ به خفو شو. هلته نه اخطار را روان دي د مرګ او دلته نه د جهاد منټلیټي را روانه ده. خو خلک په دې پوه نشي چې دا اورېزم د دې خبرو بیا جواب خپل عیني حق لتلی نظر له تاسو شریک جهاد ولې کوي؟ دا جهاد بالنفس خو نو که جهاد بالنفس ته به کور کې ناست یو ګوټ کې تسبیح به دې وړولې، خپل نفس به دې سمولو. دا خو بالنفس نو، ته خو د مرګ جهاد تیاری دې کولو چې موږ به او مړ کیو. نو پنجاب له دې بانه ورکړه چې ښه تاسو جهاد له راځئ، بس صحیح ده چې موږ دله دا جهاد پوره کړو، ستاسو محنت ضایع نه شي. پوره یې کړو دله جهاد، ویې وجلې، ډزې دله وکړې. نو د دې فلسفي باندې تاسو ځان پوهه کړئ. د ټیک ټاک مبارزین لګیا دي خبرې کوي، خو د انساني منطق، انساني شعور او د دین فلسفه باندې ځان پوهه کړئ او د خپل پښتون تاریخ هم وګورئ چې کله ته د وجلو پلان یې تاله جوړ کړی دی، تاله همیشه د جهاد منټالیټي در کړې ده. که روس سره جنګولې نو ته په جهاد په نوم دی بیا هغه طرف ته ولاړ. که امریکې سره جنګولې ته د جهاد په نوم جنګولې. اوس چې تا پنجاب سره جنګي هم د جهاد په نوم د جنګي، جهاد دته کوي. هلته دښمنانو ته ستا بانه میلو شي د مرګ دپاره، ځکه تا د خپل مرګ بټنه واړوله، هغې ته بانه میلو شوه چې یو آئیني او جمهوري حق خبرې نه کېږي، د جهاد کېږي. ځای چې اوس ډزې پې وکړو په دې سوچو کې. راځو بلې مهمې پوښتنې له د صوبې وزیر اعلی ته همیشه انټلیجنس بریفینګ ورکړی کېږي، آی بي ریپورټس ورته ورکړي کېږي چې را روان وختونو کې څه کېدی شي او په بل صوبو کې څه تیاریانې روانې دي، دا د هر صوبې وزیر اعلی ته ورکړي کېږي. کم یو پښتون ځوان په دې ټیک ټاک باندې دا دعوه کولی شي په زړه باندې د لاس کېدي او ودې وایي چې د پښتونخوا حکومت او خاص کر وزیر اعلی ګنداپور ته پته نه وه چې پنجاب د سنایپرانو
په بلډینګونو باندې او د پښتنو د قتل سازش لکه شروع کړی دی. د سنایپران داسې نه چې دا ډایرکټ فیصله وشوراله، سنایپرانو ته بریفینګ ورکړی کیږي، بریفینګ هفته لی چې تاسو په چا ډز کوئ، څنګه ډز به کوئ، څونه خلک به وژنئ، او د سنایپر هر یو ډز کولو نه مخکې د خپل کنټرول نه اجازه اخیستل کیږي چې ډز وکړم، دا مې ټارګټ دی. نو دا پلانینګ هفته یو نیمه هفته لی. اوس چې کله تاسو به وزیر اعلی ته دا انټیلیجنس ریپورټس ملو شي، نو تاسو یقین کوئ چې هغه ته پته نه و چې سنایپران یې راوستي دي په بلډینګونو باندې، او د سنایپرانو تیاری روان دی او د قتل تیاری روان دی. نو څوک نه ځي که په پنجاب پنجاب خلک راوتي تاسو سره ودرېدي، یو ډزم په تاسو نه کېدو، خو پنجاب د سره رو نه وته ځکه تاسو باندې ډزې وکړې. د دې غټ دلیل سره د دې غټ دلیل دا دی چې تاسو پاکستانیان نه ګڼي، نه یې پاکستانیان. د دې بهترین مثال د تاریخ نه در کوم، د دې ریاست فطرت چې جنرال ټیکا خان د بنگلاديش باندې چې کله دی ورغلی و، بنگالیانو خپل ازادي اغسته. نو چا دې تاسو کو چې ولې د اپریشن سرسلاټ کوي، ولې د بنگالیان تاسو وژنئ، ولې د بنگالي ښځو تاسو ریپ کوي، څه چل شوی دی؟ جنرال ټیکا خان وایي زما بنگالیان نه دي پکار، زما د دې ځمکه پکار ده، دا د دې سایکولوژي ده، دا د دې فطرت دی، پښتون نه دی پکار، د پښتون ځمکه یې پکار ده. نو چې پنجاب تاسو رو نه وته تا باندې ډس کول آسان شو، ځکه ته پاکستانی نه، پاکستانی نه غدي. بیا په سیاسي بیانونو کې تا ته وایي چې دا افغانان راوستي دي، افغان دهشتګرد راوستي دي، بالکل په ټول میډیا باندې ګرځي. پنجابي ته افغان وایي. شوکت یوسفزی را پاسې د مونږ افغانانو، دا تاسو څنګه خبره کوي چې افغانان راوستي دي؟ مونږ ټول افغانانو. نو هغه حقیقت ورو راښکاره شو. د پنجاب خلک ته په کم نظر ګوري. هغه ته په پی ټی ایم کې، په منظور کې د پی ټی آی د عمران خان، د ایمل ولی او د فضل الرحمن په پښتون کې هغه ته فرق نه ښکاري. دا فرق په پښتونخوا کې تا ښکاري پښتونه، چې زه د عمران خان یم، زه د ایمل ولی یم، زه د منظور یم، زه د افغانستان یم، زه د لوګر یم، زه د چارسدې یم، زه د ملکنډ یم. دا فرق تا ښکاري په سترګو ړوند شي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ډز کوي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ستا وینه په سړک تویي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ستا مړی په ځمکه باندې راکاږي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه خلکو ته وایي مړی نه در کوم، پیله به ماته دسخطې کوي. نو پښتون سره پښتونولي تړلې ده. په پښتونولۍ کې د بدل برخه ده. اوس د ټول پښتونخوا ولس نه زما سوال دی، عاجزانه سوال، که ستاسو بد شمه، که خوښه مې، که هر څه نفرت راته راکې، مینه راته راکې، هر څه قبلومه او په خپو کې به تکینم، خورې به شمه. خو د دې سوال جواب راکې چې په دې ریاست سره اوسېدو کې آیا زه خپل پښتونولي سرته رسولی شم؟ زه بدل اخیستی شم د دې مړو؟ زه هغې خویندو له هغې میندو له هغې لوریانو له زه انصاف اوس راوړی شم چې زه خپل تاریخ کوم؟ نو که زه د خپل پښتونولي نشم پوره کولی، مطلب دا ریاست د پښتنو نه دی، دی کې زه خپله پښتونولي نشم کولی. نو چې پښتونولي نشم کولی، زه ځان ته پښتون د کم اړخ نه بیا ووایم چې زه بدل نشم اخیستی. او که بدل اخلم، چا نه یې واخلم؟ ځکه چې مونږ خو ځان ته یو ریاست کې یو قام وایو کنه، مونږ خو یو ژبه وایو کنه. نو ذهني دوکې دله درکړې، مذهبي دوکې دله درکړې. او د دوستانو دا خبره تاسو واورئ، هم صاحب حمزاده صاحبزاده باندې دا تاسو پیژنئ، دا مشهور شخصیت کومه خبره چې دی کوي د اسلام آباد د ټول لایفونه تاسو وګورئ، موږ د چا مخالف نه یو، نه له چا سره شخصي بدي لرو. یوه خبره کول غواړم، د ټول لایفونه وګوره، په هر لایف کې به دی ضرور جهاد ته خامخا ځي. یعنې دا خبره دا کړې ده چې ده ته له روس څخه نیولې، بیا چې د افغانستان 20 کلن انقلاب دا ټول پکې زه دی دا وایي چې تاسو ته یې کله مړه کړي یاست، د جهاد په نامه باندې یې مړه کړي یاست. تاسو سره یې مقابله کوي د جهاد په نامه باندې، درته وایي لکه ګنډپور ته چې وایي، که ګنډپور چې وایي جهاد به کوو، ها به کوو. خو دا خبره وکړو مثلا که لکه د ده خبره سي چې دی وایي د جهاد په نامه باندې اکثره موږ خطا کړي یو، موږ یې مړه کړي یو، داسې یې کړي یو، داسې یې کړي یو. د جهاد په نامه باندې ګوره هر کس ته معلومیږي، تا ته هم معلومیږي، ما ته هم معلومیږي، بل ته هم معلومیږي چې یاره دا جهاد ده او که نه ده، ړانده نه دی څوک. هر کس ته دا معلومیږي چې یاره دا یقیني جهاد ده، زه ځم، دا جهاد نه ده، زه نه ځم، ځان له غاړې نه ده. نو که چیرې ستا رنګه خبره کړل سي چې د جهاد په نامه باندې مو مړه کړو، هغه خو بلا یو خبره کړل سي، مثلا علما ولو د ورځ په قیامت به هغه کس چې د جهاد په نامه باندې مړ شوی دی، دغه عالم به تر غاړه نیسي چې تا ماته وویل، د تا ماته قرآن وایي، تا ماته حدیث وایي، پر هغه باندې ما عمل وکړئ، ما جهاد وکړئ، نن زه دوزخ ته روان یم، د ما ذمواره ته یم. الله ته به هم دغسې وایي، هغه تر غاړه به نیسي چې دا کس ماته ویلې، زه خو به څه نه پوهېدم، دا عالم و د آیتونه د قرآن حدیث هر څه ورته پراته وو، دغه ماته ویلې.
هغه کسان ستاسو سوال پر هغه باندې هم راځي، هغه کسان چې د قوم فرستی په نامه باندې خلک وژني هغه څنګه دي؟ چې د قوم فرستی نوم ورکوي چې پلانکی تا ته حق نه درکوي، پلانکی قوم له تا سره ظلم کوي، پلانکی له تا سره دا کوي، یا پنجابی یا بل یا بل یا بل، راوځه میدان ته جګړه وکړه. که موږ تاسو یې وینو د منظور پښتون و دغه کې به تاسو لیدلی وي په خیبر چې کومه جرګه وه څو نفره پکې شهیدان سو. صحیح ده. ګیلمن وزیر شهید سو، د دې جواب به څوک ورکوي؟ دا خو سوال تاسو ته هم درېږي. ګوري تاسې معاشره ده، ګوري که د عمران خان له کارکنانو سره کښېني هغه مو پر حق یو، مقابل طرف چې د هغه نه حقه. که د منظور پښتون له کارکنانو سره کښېني هغه مو پر حق یو، مقابل طرف نه حقه ده. که د مولانا صاحب له کارکنانو سره کښېني هغه مو پر حق یو، نه بل پر نه حقه ده. هر سړی د خپل ځان دلیل وایي. بعض خلک داسې دلیل وایي چې د جهاد په نامه باندې تا اسلام آباد ته ځغلوي، هلته دې مړ کوي، تا ته دا دوکه درکړې ده. نو دا دوکه دغه خلکو ته هم ورکول کړل چې د پښتانه د حق د غوښتلو په نامه باندې تا ځغلوي شهید کړل سي، کور پاته، کورنۍ پاته، یتیمان، ښځه، هر څه پاته. نو ته خو هم دغه ته راورسولې. د هغه جواب بیا څوک ورکول غواړي؟ د هغه جواب ته بیا څوک تیار دي؟ نو هر کس د ځان دا غواړي چې مثلا زه چې په کم ګوند کې یم هغه پر حق د راسه له هغه سره ملګری شه، ته چې په کم ګوند کې هغه پر حق نه د له هغه سره مه ملګری کېږي. دا یوه خبره. بله خبره دې ته راځو چې یو انسان ته حق نه ورکول کېږي نو هغه به څه وکړي؟ قرار کور ورته کښېني. که د یو انسان په وس باندې نه پرس یاره زه یو کس سړی یم د ما په راوستلو سره انقلاب نه راځي، نو خو کېدني. او که یو انسانان داسې ډېره یو مجموعه وي چې یاره دا موږ ته معلومېږي که په دې ګوند کې موږ شرکت وکړو، په دې کې روان کړل سو، د دې مقابل وکړو، د دښمن موږ کولی شو چې بریا ترلاسه کړو، نو بیا به ولې نه ورسره ځي؟ بیا به ولې نه ځي؟ او که چیرې مثلا لکه داسې چې حمزاده صاحب وایي وایي ګنډپور ته دا معلوم چې دی مثلا دلته پر دې ځای باندې راځي موږ به مړه کوي، دا هر کس ته معلوم، تا تم معلوم، ما تم معلوم، بل تم معلوم. تاسې یو ځای و داسې خطرجه ته ورځې مقابله کوې او مقابل حکومت ړنګول غواړې او خپل لیډر را خلاصول غواړې، له دې سره خو ستونزې تړلې دي، له دې سره مرګ تړلی ده، له دې سره بند تړلی ده، له دې سره زندان تړلی ده. یوازینی ګنډپور په دې نه خبر بلکې د پی ټي آی هر کارکون په خبر، ته هم په خبر، زه هم په خبر، د مقابل لوري پارټي کارکون هم په خبر، حکومت هم په خبر، هر کس په خبر. او د دې خلکو مثلا داسې جذبه، داسې یقین مثلا چې موږ به زه خپل حق به خامخا راوړو، هغه که د جنګ له لارې وي، هغه که د سولې له لارې وي، هغه که د مبارزې له لارې وي، هغه که د هر څه له لارې موږ به خپل حق راوړو. هغه خو نو بیا ستر هغه ځای ورسي والله عالم، او خدای ته معلومه ده چې څوک ژوندی راسي، څوک مړ، څوک خپل حق راوړي، څوک نه راوړي. نو اخرنی خبر دا د ګورئ دغه مثلا پاکستان چې د یقیني پښتون و د پنجابي پر پکشته ډېر تاسو ته معلوم، هر کس ته معلوم ده چې پښتون ته په یو نظر کتل کېږي، پنجابي ته په بل نظر کتل کېږي، سندي ته په بل نظر، په لوست ته په بل نظر، هر کس ته مختلف نظرونه سته. خو د هغه چا قدر زیات ته کم چې په دغه ملک اختیارات زیات لري، هغه چې مثلا لکه پنجاب. اوس یوازې پنجابی ګوره، یوازې پښتانه نه دي مظلوم، یوازې پر پښتنو باندې ظلم نه کیږي، خو پر پښتانه باندې د مقابل قوم ته چې وګورئ پر پښتانه باندې زیات ده. دغسې په پنجاب کې هم داسې مظلومه طبقه سته. د علي وزیر یو خبرې تاسو وګورئ په جلسه کې کړې دي چې په پنجاب کې هم داسې مظلومه طبقه سته چې له ظالمانو څخه فتنګ دي. او کچيري مثلا داسې دی حمزه صاحب خبره سي چې وای پنجابیان نو سر ملګری یقیني، کچيري پنجاب سر ملګری وای ل عمران خان له کارکونانو سره یقیني دی به بریا ترلاسه کړي و تر ډیره حد. خو هغه داسې ولکه د عمران خان د فاټیانو ته مشران سي د پنجاب په طرف د خپل خبري واوري چې درې څلور ورځې مخکې له د مو کورونو مخته کنټینران یې پر مو باندې هرڅه بند کړي و فرېخیا نولو. والله عالم چې دغه د دې خبرې به حقیقت څومره لري کنه لري، خو پر زیات تعداد په دغه جلوس کې په دغه درنه کې په دې کال کې چې ملګري و هغه اکثره پښتانو پنجابیان هم ورسره و، هغه په کم تعداد سره چې والله عالم چې دوی به فکس نه و تراوتلو او دا څه به دلیدل چې اختلافات جګړې پکې شته او که به حکومت نه پرېښودل. دا خو معلومه ده پنجابی او پښتون چې سره مقابل سي غیرتمن پښتون د غیرت میدان ته ځان رسوي چې یو ارزید وکړي که پاته کېږي که نه پاته کېږي، که ژوندی راځي که مړ راځي، خپل ځای ته ځان رسوي او خپل منزل ته دی سفر خامخا کوي، که تر هغه ځای ورسېدی که نه ورسېدی. خو پنجابي کې بیا دا دمه نسته چې تر هغه ځای ځان ورسوي.